درې شعرونه ویما ډوګړی بازي او قوالې په مزاراتو حق حق ډوګړی بازي او قوالې په مزاراتو حق حق تورې جامې علي علي او زادار کفر دی د نن مفتي یم فتواګر یم هر سړی کافر ګوم زمونږ نور څه کار دی زمونږ خو بس کار کفر دی د نن مفتي یم فتواګر یم هر سړی کافر ګوم زمونږ نور څه کار دی زمونږ خو بس کار کفر دی د درې شعرونه وایم چې زما د آخري ملاقات هم دا کیفیت و زما د آخري ملاقات هم دا کیفیت و د کال د آخري منټ چې یار څه کیفیت دي زما د آخري ملاقات هم دا کیفیت و د کال د آخري منټ چې یار څه کیفیت دي وباسي د یار مخ نه چې نري نري ویښته وباسي د یار مخ نه چې نري نري ویښته اوس ته وایه چې دلته به د تار څه کیفیت دي وباسي د یار مخ نه چې نري نري ویښته اوس ته وایه چې دلته به د تار څه کیفیت دي په عشق کې د نبي صلی الله علیه وسلم په عشق کې د نبي چې پرې کوي سر پرې قربان شم د داسې قلندر به چې په دار څه کیفیت دي مننه په عشق کې د نبي چې پرې کوي سر پرې قربان شم د داسې قلندر به چې په دار څه کیفیت دي دا ستا سره په ناسته کې زمونږ داسې حال دی معاذه مړه ستا به په مزار څه کیفیت دي یو څو شعرونه ویما ترنم کې ویما خدای خبر ولی می داستا نام پخلا پرتدا خدای خبر ولی می داستا نام پخلا پرتدا زار محمد زار محمد استانا ماراتا پزڑا پرتدا خدای خبر ولی می داستا نام پخلا پرتدا یو خبر کوم دا ډیر ملګری ترنم کوي ګوره کله چې تاسو په ترنم کې په قافیه کې آخري ټکی کاف او تا تی چې ورته مونږ پښتو کې دا راځي که نه ګوره دا داسې ټکي دي چې ګوره اټک خټک سټک پاټک نو دا اخره کې یو ټک اواز ورکوي یو زور پیدا کوي یا لکه ګوره ست شربت اخوت جرت محبت دا په اخره کې زور پیدا کوي تاسو چې کله ترنم کوئ که نه نو ګوره دې باندې خامخا تاسو بریک اخلئ بیا تاسو دې مزه وګورئ چې لکه دا ترنم ستاسو کم طرف ته بوځي ګوره کله چې په ترنم کې دا غسیز معنی پرتی دا ډېر غټ خوند کوي ټیک ته که نه نو په دې باندې بیا چې ته اشاره ملګرو سره ګپ ولګوو دا مجلس چونکې د هغې دیب نه خو ځه خدای خبر ولی مې داستا نامه په خوله پرته ده زار محمد زار محمد ستا نامه راته په زړه پرته ده خدای خبر ولی مې داستا نامه په خوله پرته ده مولا سره باچا خان چغې وهم مولا سره باچا خان چغې وهم مولا سره باچا خان چغې خدای خبر دا زما مزغو کې څه قصه پرته ده خدای خبر دا زما مزغو کې څه قصه پرته ده زار محمد زار محمد ستا نامه راته په زړه پرته ده
ولی می داستا نام پخلا پرتدا فطرتی عمل دی خدای کو نه پوهیږم فطرتی عمل دی خدای کو نه پوهیږم خو چې کوم ځای کې هم ښکلی نو پلار دی ځان په الله او صمد باندې مې دم کو بس د دې ټکو سره مې زړه قلار دی اختلاف کوي لما سره کوي دی د امکان په کناره زما پلار دی په معاذ کې دا صفت د باچا خان دی چې پښتون دی نو دغه سړی یار دی لانج خدا دا چې لانجه ورسره نه کومه لانج خدا دا چې لانجه ورسره نه کومه لانج خدا دا چې لانجه ورسره نه کوما اوس دې لانجې لا مې هم سرته لا لانجه پرته ده اوس دې لانجې لا مې هم سرته لا لانجه پرته ده زار محمد زار محمد ستانه مارته پزړه پرته ده خدای خبر ولې مې دا ستا نامه په خوله پرته ده د خپو د لاندې کړي کشار د سمندر په غاړه صرف منظرکشي ده او اوریجنل غزل دی چې داسې شوي دي ما لیدلي واقعه ده چې د خپو د لاندې کړي کشار د سمندر په غاړه یو څو سیپۍ پرتې په شمار د سمندر په غاړه د هغې سپینو خپو اوبو کې هم رڼا پیدا کړه د هغې سپینو خپو اوبو کې هم رڼا پیدا کړه نازک بدن لاس کې پیزار د سمندر په غاړه او د کلي یاد د شیر موسم او هر خوا ښکلي ښکلي څنګه قابو کړمه دستار د سمندر په غاړه د کلي یاد د شیر موسم او هر خوا ښکلي ښکلي څنګه قابو کړمه دستار د سمندر په غاړه دا مغربي تهذیب حقوق نسوا دې ته وایي بربند پراته شي د خمار د سمندر په غاړه دا مغربي تهذیب حقوق نسوا دې ته وایي بربند پراته شي د خمار د سمندر په غاړه او معاذه نن دې جوړ ښه ډېرې اړولي تسبیح ځکه ښه مست یې ښه خمار د سمندر په غاړه کاش د اذان نه مخکې هم سر طالب کېدلی کاش د اذان نه مخکې هم سر طالب کېدلی کاش د اذان نه مخکې هم سر طالب کېدلی حي على الصلاة حي على الفلاح کاش د اذان نه مخکې هم چر طالب کېدلی ته فکر وکړه دې کې څومره فلسفه پرته ده ته فکر وکړه دې کې څومره فلسفه پرته ده زار محمد زار محمد ستانه مراته پزړه پرته ده خدای خبر ولې مې دا ستا نامه په خوله پرته ده اخري شعر چې
दमास कबर मुकबरा के खखकारा कबर गए दमास कबर मुकबरा